حضور پاک پخپله فرمایلی وی په ما درود شریف وایه وی دا الله رسوله ته خو به خورې شوې وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء خدای پاک په ځمکه د پیغمبر د وجود خوراک حرام کړی د پیغمبر وجود ځمکه نه خوري نو خلق ودرېږي او رسول الله مبارک سلام کوي خو د آداب و خیال به ساتي چې بې ادبي د نه ونشي چغې به نه وي اوچت اواز به نه کوې د کمپیل هلته ټیل ټال به نه کوې او تصویرونه مو باسه او مه په موبایل باندې ویډیوګانې جوړه او خلکو لم تکلیف مه کوه چې سلام دې واچو نو یا خو شاته داسې ځای کې ودرېږه چې خلکو ته تکلیف نه ځکه د دنیا خلک را روان دي او یا چې سلام دې واچو نو بس ښه په اطمینان زر وځه او د حضور پاک نه چې یو قدم مخکې شي نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی او چې یو قدم مخکې شي حضرت عمر رضی الله عنه دی نو په هغې دواړو بیا درود شریف نشته او څه سلام دی السلام علیک یا ابا بکر رضی الله عنه السلام علیک یا صدیق السلام علیک یا رفیق رسول الله صلی الله علیه وسلم السلام علیک یا صاحب الغار اے دا غار مرگریا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا پختو کے مویل شیخین حضرت عمر تموایا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا عمر السلام علیکہ یا عمر الفاروق دا سے نور خلقم خلق نور خبرم کئی یا ابا حفصت دا حفص پلانا بیا باوزے نو چوزے نو خیر دے که موقعو رش نه جوړې ده نو قبلې ته مخ که دعا وکړه د دعا آداب دا دي چې قبلې ته به مخ کې قبلې ته مخ که او دعا وکړه هغه ځای کې هم دعا ښه ده علما وایي چې سلام دې واچو لږ ور مخکې شي او قبلې ته دروازې نه دې خوا مخ کړې او سلام دعا دې وکړه خو هلته پولیس والا څوک نه پرېږدي او په دې وجه نه پرېږدي چې رش جوړېږي نو که دروازه دو ځله دې وس کېږي درې ځله دې وس کېږي نو سلام په حضور پاک بهترین عبادت دی ډېر لوی عبادت دی او زمونږ د اهل سنت والجماعت چې مونږ کوم مقتدر علما دي ټول وایي چې حضور پاک ته مخامخ ودرېږئ نو ستا درود شریف او سلام اوري هم جواب هم درکوي او الله تعالی خبرې هم وینې دی لویه خبره چې سړی مدینې شریفې ته لاړ شي د یو سړي نه مې تپوس وکړه ما ویل لکه وایي زه روان یم بس زما نن واپسې ده مې چې لاړ شي سلام واچوه وی ډېر لوی رش او ټیل نه بیا د خولې نه وختل وي زه خو چې راغلی ما سلام نه دی اچولی مې ته خو ډېر بد قسمت دی وی ډېر لوی رش دی که او ډېر لوی ټیل دی نو مې څه چل دی څوک پکې مړه شو ټیل مه کوه که اوس درته وایم چې یو لک لک روپۍ تقسیموم چې په ټیل کې ورته ودرېږې که نه ودرېږې اوس درته وایم چې وزیر اعظم راغی خلکو سره ملاقات کوي چې په دیکو په ټیل کې ورته ودرېږې که نه ودرېږې مړه شه ده هلته څوک مړه شو په ټیل کال ټیل مه کوه ښه په اطمینان ورشه او سلام واچوه نو داسې بد قسمت هم شته چې مدینې شریفې ته لاړ شي او په قسمت کې د حضور پاک سلام دی بقي ته به لاړ شي د بقي مقبرې ته سلام له چې دی او په دروازه ورننه وځئ نو بهتره دا ده چې لاول تحیت المسجد وکړي هلته قبلې طرف ته ځای شته 2 رکعته تحیت المسجد وکړه د هغې نه پس سلام له ورشه ډېر خوند به وکړي تحیت المسجد مستحب ځکه د جومات په دروازه ورننه وځئ نو حضور پاک فرمایي چې د جومات په دروازه ورځې نو تحیت المسجد وکړه او ښه به دی بل به احد ته لاړ شه احد د مدینې منورې نه یو 3 کیلومتره بار دی غټ غر دی او د هغه غر په ویښ کې د احد د غر نوم دی د اویاو شهداو قبرونه دي اویا کسان څه بیا تې مدینې منورې ته هم رسېدلي شوي دي خو ده به کم و بیش لفظ ورسره ووایم او چې کومه جومات دی او جومات سره خوا کې میدان دی او په هغه میدان نه جنګله توده نو هغې کې هم بعد شهدا دفن دي او 3 پکې مشهور صحابه دي یو د حضور پاک تره دی حضرت حمزه رضی الله عنه او یو پکې مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه او یو عبدالله ابن جحش رضی الله عنه حضرت حمزه خو د حضور پاک تره تاسو ته پته چې هغه څونه په بې دردۍ غریب شهید شو او پوز او غوږونه او سترګې دی تې ایستلي اسد الغابه کې شته ټک ټوک کړی غریب او مصعب ابن عمیر دا د حضور پاک په شکل د هغه قد او شکل د نبی علیه السلام برابر په مکه مکرمه کې به یې داسې جامې اغوستې چې یو جوړه به یې سار اغوسته او یو مازدیګر
قیمتی جامع بلکې بعد تاریخونه لیکي چې یو ځل بیا کومه جوړه واچوله دوباره به نه اچوله داسې جامع او چې کله مسلمان شو بیا هجرت وکړه مدینې منورې ته نو بیا به شړېدلو جامو کې ګرځېده بیا جامو ته خیال نو بیا الله ته او رسول ته او دین ته خیال نو یو ځل په مدینې منورې په جومات کې روانو نو حضور نو یو پنسۍ ښکته وه په ځمکه راښکې شوه او بله اوچته وه او جامو ته ټوکړې لګېدلې وې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو چا ورته وی صاحب ولې دې وژړل وی د مصعب ابن عمر د اسلام نه مخکې حالم را یاد شو او دا اوس به مې ورته وکتل چې اسلام سره څومره دی بدل شو ځان پسې لنګ او پنسه راکاږي